دا تا په کومه تله وتلو زما محبت، دا تا په کومه تله وتلو زما محبت. څوک دومره نه سپکوي چرته هم د چا محبت. دا تا په کومه تله وتلو زما محبت، څوک دومره نه سپکوي چرته هم د چا محبت. او زه د تیارو په ضد ولاړ یمه ولاړ به یمه، زه د تیارو په ضد ولاړ یمه ولاړ به یمه. زما په خټه کې اخکلی د رڼا محبت، زه د تیارو په ضد ولاړ یمه ولاړ به یمه. زما په خټه کې اخکلی د رڼا محبت. او خولې ته یې ګوره نو کوه ورسره بیا خبرې، خولې ته یې ګوره نو کوه ورسره بیا خبرې. زړه ته یې ګوره نو کوه ورسره بیا محبت، خولې ته یې ګوره نو کوه ورسره بیا خبرې. زړه ته یې ګوره نو کوه ورسره بیا محبت. او شاکر اوس دا سرعام محبتونه ورک شه، شاکر اوس دا سرعام محبتونه ورک شه. خدای دې بیا عام کی هغه پټ پټ او د غلا محبت. شاکر اوس دا سرعام محبتونه ورک شه، خدای دې بیا عام کی هغه پټ پټ او د غلا محبت. او دا غزل دی رحمت صاحب تاسو ته ډالۍ کومه چې د رقابت پیریان د مینې له جاګیر وباسي، د رقابت پیریان د مینې له جاګیر وباسي. ستا په کوڅه کې مستانه چغې فقیر وباسي، د رقابت پیریان د مینې له جاګیر وباسي. ستا په کوڅه کې مستانه چغې فقیر وباسي. او چې د اسمان د فیصلو نه یې ځان نه خبرو، چې د اسمان د فیصلو نه یې ځان نه خبرو. اوس دې په ځمکه باندې کرښې د تقدیر وباسي، چې د اسمان د فیصلو نه یې ځان نه خبرو. اوس دې په ځمکه باندې کرښې د تقدیر وباسي. او د خپل مین سترګو ته ګوره آینې څه کوي، د خپل مین سترګو ته ګوره آینې څه کوي. د آینې ګورې د سترګو نه تاثیر وباسي، د خپل مین سترګو ته ګوره آینې څه کوي. د آینې ګورې د سترګو نه تاثیر وباسي. او ملکان صاحب چې د سړي سره د ژوند د مستۍ هیڅ څوک نه وي، چې سړي سره د ژوند د مستۍ هیڅ څوک نه وي، سړی به خامخا خپل سوري له تصویر وباسي. چې سړي سره د ژوند د مستۍ هیڅ څوک نه وي، سړی به خامخا خپل سوري له تصویر وباسي. او چې د سړي سره د ژوند د مستۍ هیڅ څوک نه وي، سړی به خامخا خپل سوري له تصویر وباسي. او زما تړلي خپې لاسونه به اوس پرانیستی شي، زما تړلي خپې لاسونه به اوس پرانیستی شي. د خپلې غاړې نه زما د لاس زنځیر وباسي، زما تړلي خپې لاسونه به اوس پرانیستی شي. د خپلې غاړې نه زما د لاس زنځیر وباسي. او چې کوم سړی د ژوند په هره مسله پوهیږي، چې کوم سړی د ژوند په هره مسله پوهیږي، هغه سړی د ویښې خوب له هم تعبیر وباسي. چې کوم سړی د ژوند په هره مسله پوهیږي، هغه سړی د ویښې خوب له هم تعبیر وباسي. او سبیدار صاحب د حوادثو بدرنګیو او فتنو دور دی، د حوادثو بدرنګیو او فتنو دور دی. د جانان مینه به شاکر له دې بهیر وباسي، د حوادثو بدرنګیو او فتنو دور دی. د جانان مینه به شاکر له دې بهیر وباسي. زه خبرو کې که مې چېرته خبره لږه تېزه کړي ډېره زیاته بخښنه غواړم. ډېره مننه.